بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. نن زموږ یوولسمه درسي حلقه د مخکني درس په دوام را رسیدلی وو دې ځای ته چې وګورو مسلمانانو کې په عامه توګه د انسان د پیدایښت په ارتباط کوم ناسم باورونه شته. دا هم ویلي وو چې دا باورونه په حقیقت کې را انتقال شوي دي له بایبله. البته دا غلط باور نه په قرآن کې کوم شاهد لري نه په صحیح الاسناد احادیثو کې. له یوه نه بل ته را انتقال شوي. ډېری دي بایبل خبره منل او ځینو خو همدا د بایبل رایه خپلو تفسیرونو کې را انتقال کړي. داسې چې ګواکې الله تعالی لومړی د آدم علیه السلام مجسمه له خاورو جوړه کړې، بیا یې په اور ایښې، پخه شوې، مجسمه ترې جوړه شوې کلکه، بیا یې په کې روپ وکړي. د مسیحیانو یو ډېر معروف انځورګر په خپلې مشهورې منظرې کې د دوو انسانانو او څو فرشتو انځورونه داسې رسم کړي چې فرشتې د وزر لرونکو ښځو په بڼه کې او خدای جل شانه او آدم علیه السلام سره ورته د دوو انسانانو په څېره کې شي. فرشتو په خپلو وزرونو سره خدای لوړ نیولی او آدم علیه السلام په ځمکه پروت دی او خدای د خپلې ګوتې له لارې هغه ته روح ورکړ. دا ګواکې آدم علیه السلام دی او دا د بایبل خدای، دا هم فرشتې چې ټولې د ښځو په بڼه کې شوې. بیا په نورو انځورونو کې هم داسې چې دا ټولې وزرې لري. شته بل انځور هم درسره؟ دلته ګورئ چې د بایبل خدای او آدم علیه السلام سره ورته دي. دوه انسانان کټ مټ یو بل ته ورته. ملایکې د نجونو په بڼه کې چې همدا دوی دي چې خدای حمل کوي. بایبل کې ځینې ځایونو کې راځي چې الله تعالی د وریځو په سر راغی، را څرګند شو موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو یو وخت د غر په سر موسی علیه السلام سره خبرې کولې او غږ هم داسې لکه د تا لاندې د خدای غږ. دوی نه دی لیدلی خو د هغه غږ اورېدلی. دا د بایبل ادعا د وریځو په سر راغلی، په وریځو کې راڅرګند شوی او غږ یې هم کټ مټ تالندې ته ورته. او دا د ګوري چې خدای د خپلې ګوتې له لارې آدم ته روح ورکړي. قرآن دا ټولې خبرې ردوي صریح آیاتونو په ترڅ کې. فرمایي لیس کمثله شی، دته هیڅ څه په دې مخلوق کې ورته نه دی. په ټول مخلوق کې تاسو داسې څه نشئ مومئ چې هغه د خدای ته ورته او شبیه. نه په ذات کې نه په صفاتو او افعالو کې. په ذات کې هم هیڅ څه په دې مخلوقاتو کې خدای ته ورته نشته او په خپلو صفاتو کې هم او په خپلو افعالو کې هم د الله تعالی هیڅ فعل به د مخلوق له فعل سره نه تشبیه کوي.
د الله تعالی هیڅ صفت به د مخلوق له کوم صفت سره نه تشبیه کوي او د الله تعالی ذات به د مخلوق له ذات سره نه تشبیه کوي. قرآن فرمایي هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکة وقضی الامر والى الله ترجع الامور. آیا دوی له دې پرته د بل څه انتظار نه کوي چې خدای دې د وریځو په چترۍ کې دوی ته راشي او ملایکې ورسره؟ دوی د همدې انتظار لري. له بایبل نه یې همدا انتباه اخیستی، باور یې همدا دی چې خدای به د وریځو په سر د هغوی په چترۍ کې د هغوی سوري ته رادرومي او ملایکې به هم ورسره وي او بیا نو هلته پرېکړه وشي وقضی الامر والى الله ترجع الامور او هلته ټول کارونه محول کېږي. دا هم د بایبل د رد لپاره راغلی، یعنې د خدای په ارتباط ستاسو باور همدا ده، د دې انتظار لري چې خدای به په وریځو کې راځي د ملایکو سره یو ځای، همدا انتظار لري. همداراز فرمایي افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. آیا ستاسو رب تاسو ته په زامنو سره غوروالی درکړی، تاسو ته زامن درکړي او د ځان ته فرشتې د ښځینهو په توګه غوره کړي، لوڼې یعنې ملایکې د ښځو په بڼه کې پیدا کړي، تاسو ته زامن درکړي، په دې سره تاسو تر ځان هم غوره کړي یاست، غوره ګڼلی یاست. تاسو ته زامن درکړي دي او هغه ځان ته ملایکې د ښځینهو په توګه نیولي. دوی په خپله له دې نه کرکه درلودله چې په کور کې دې لور پیدا شي، خو خدای ته یې ملایکې منصوبولې د ښځینهو په بڼه کې چې ګواکې د هغه لوڼې دي. دا آیت هم د بایبل په رد کې راغلی. قرآن دلته هم او په ټولو نورو مواردو کې هم بایبل تصحیح کوي، غلطي یې په ګوته کوي. قرآن، تورات او انجیل تصدیق کوي. ګڼ شمېر آیتونو کې همداسې راغلی چې قرآن د تورات او د انجیل او تر قرآن نه د وړاندې کتابونو مصدق دی، تصدیق کوي او مهیمن دی، په ټولو مطالبو وایي احتوا کړي. قرآن کې هماغه څه راغلی چې په تورات او انجیل کې تر دې وړاندې په عبري ژبه راغلی. د محتوا له پلوه د لارښوونو له پلوه دواړه سره ورته دي، ټول الهي کتابونه سره ورته دي. د هغوی تصدیق کوي او د هغوی په مطالبو باندې احتوا لري. خو بایبل د تورات او د انجیل مجموعه نه ده. څوک چې بایبل لږ په دقت سره ولولي ورته معلومه به شي چې اصلا په بایبل کې چې څه نشته نو هغه تورات او انجیل ده. بایبل په حقیقت کې د خوښې بې بنسټه خندوونکو قصو او نقلونو مجموعه ده، بې بنسټه روایات. قرآن په ګڼ شمېر آیتونو کې د دې انګېرنې تردید کوي او وایي چې د آدم علیه السلام پیدایښت داسې و لکه د ده د اولاد پیدایښت، لکه دا نن چې هغه الله تعالی د آدم علیه السلام اولاد څنګه پیدا کوي، د آدم علیه السلام پیدایښت هم همداسې و، فقط په دومره توپیر سره چې د ده اولاد د مور رحم کې پیدا کېږي او هغه له مور پلار نه پرته پیدا شي. دا مور پلار لري، هغه له مور پلار پرته پیدا شي. په پیدایښت کې د الله تعالی ثابت سنن دي.
د همدغو ثابتو سننو مطابق ابتدا کې الله تعالی مخلوقات پیدا کړي او نن یې پیدا کړي. قرآن وایي چې د عیسی علیه السلام پیدایښت داسې و لکه د آدم علیه السلام پیدایښت. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د عیسی علیه السلام پیدایښت د خدای په نزد کټ مټ داسې دی لکه د آدم علیه السلام پیدایښت. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آدم علیه السلام له خاورې پیدا کړ، بیا ورته وویل چې وشه شو. یعنې د آدم علیه السلام پیدایښت له خاورې دی، د الله تعالی په یو امر سره هغه ته ویلي وشه او هغه هم د همدې خاورې نه آدم جوړ. دلته وایي چې د آدم علیه السلام او د عیسی علیه السلام پیدایښت سره ورته دی. د دې معنا دا ده چې دلته څه خاص ځانګړی ورتهوالی شته. په دې پوهېږي چې عیسی علیه السلام له پلار پرته خو د نطفې په بڼه کې پیدا شوی، وړه نطفه د مور رحم کې د ماشوم په څېر دنیا ته راغلی، وړ ستر شوی، ځوانۍ ته رسېدلی. د عیسی علیه السلام پیدایښت خو دغسې و. او قرآن وایي چې د هغه پیدایښت د آدم علیه السلام پیدایښت ته ورته. د دې معنا دا ده چې آدم علیه السلام په هم کټ مټ همداسې پیدا شوی لکه عیسی علیه السلام، منتها له مور پلار پرته. توپیر فقط په دې کې. قرآن دا هم وایي چې لومړی د انسان پیدایښت پیل شوی او بیا وروسته ورته شکل او صورت ورکړی شوی. اول پیدا شوی، بیا هغه ته صورت او شکل ورکړی شوی. هماغسې لکه د مور په رحم کې چې انسان لومړی یو بې شکله او بې تصویره نطفه وي، شکل نه لري، نه لاس، نه پښې، نه سترګې، نه پزه، نه غوږ، نه خوله، جوارې او اعضا یې نه وي، فقط یو ټوټه د غوښې پیدا کېږي، خو له صورت او شکل پرته. وروسته هغه ته شکل ورکول کېږي. دا د قرآن وینا ده. داسې نه دی چې هغه د یو مکمل انسان په بڼه کې پیدا کېږي چې شکل یې انسان ته کاملا ورته ورو ورو وده کوي. داسې نه ده. اول بې شکله پیدا کېږي، ورو ورو په یو خاصه مرحله کې هغه ته شکل ورکړي. یو مرحله کې لاسونه ورکړي شي، یو مرحله کې پښې ورکړي شي، یو مرحله کې سترګې، یو مرحله کې غوږ، پزه. دا شکل ورو ورو هغه ته ورکول کېږي. په ابتدا کې هغه هېڅ شکل نه لري، فقط یو ټوټه د غوښې. غوږونه، سترګې، زړه، لاسونه او پښې او نور غړي وروسته ورو ورو جوړېږي. قرآن په دې اړه فرمایي. د قرآن ډېر صریح آیت چې دا مطلب په ډېر واضح توګه بیانوي. فرمایي ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. یقینا تاسو مو پیدا کړل، خلقناکم ثم صورناکم، بیا مو تاسو ته صورت درکړ. دا کوم پیدایښت ده؟ دا هماغه لومړنی پیدایښت انسان. ولې د خلقناکم په نامه ویل شوي دي؟ ولې د آدم علیه السلام یادونه نه شوې؟ دا دې لپاره چې د آدم پیدایښت د ټولو انسانانو د پیدایښت مقدمه ده. همدلته ټولو انسانانو پیدایښت پیل شوی. نو ځکه وایي چې ولقد خلقناکم، تاسو مو پیدا کړ. ثم صورناکم، بیا مو تاسو صورت درکړ. د دې معنا ده چې اول آدم علیه السلام پیدا شوی، بیا صورت ورکړل شوی. دا کاملا سل په سلو کې دغه خلاف ده چې وایي اول د آدم علیه السلام مجسمه جوړه شوې او بیا هغه ته روح ورکړل شوی. نه، اول آدم علیه السلام پیدا شوی ده، بیا صورت ورکړل شوی. همدغسې لکه چې اوس د ده اولاد هم پیدا کېږي، اول بیا ورته صورت ورکول کېږي.
ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. بیا مو ملائکو ته فرشتو ته وویل چې آدم ته سجده شي. فسجدوا الا ابلیس، له ابلیس پرته نورو ټولو سجده وکړه. لم یکن من الساجدین، هغه له سجده کوونکو نه و، هغه لا د وړاندې داسې حالت غوره کړی و چې سجده کوونکی نه و. حالت یې همداسې و چې آدم علیه السلام ته هغه سجده ونه کړي. ولې ویل شوي دي چې امر وشو ملایکو ته سجده وکړي او شیطان ترې ابلیس ترې مستثنا شوی. دې کې هم متاسفانه ځینې غلط تعبیرونه لري، فکر کوي چې دا شیطان هم د ملائکو له ډلې و. ځینې خو لا وړاندې درومي او وایي چې شیطان د ملائکو استاد و. دا خوشې بې بنسټه خبرې. شیطان شیطان دی او ملائکې ملائکې. شیطان د ملائکو استاد نه و. استثناء هم د دې لپاره نه دی چې ګواکې هغه د دوی د صنف او ډلې وو او امر شوی فرشتو ته، دی د فرشتو له ډلې نه یو کس و، یوازې ده سجده نه ده کړې، نور سجده نه. اصلا هغه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې په دې ټول مخلوق کې یوازې یو کس داسې دی چې هغه انسان ته مطیع نه بلکې د هغه دشمن دی. د ملائکو انقیاد سجده هغه ته تسلیمېدو معنا دا ده چې دا ټول عالم د انسان خدمت کوي. ځکه دا ملائکې دي چې دا ټول عالم چارې سنبالوي. د امور اداره هغوی ته سپارل شوې، هغوی مدبرات امور دي. کله چې ملائکې مامور کېږي چې آدم ته سجده شي، یعنې هغوی ته منقاد اوسي، آدم ته او د هغه اولاد ته منقاد اوسي. قرآن همدا مطلب په ګڼ شمېر آیتونو کې وایي چې تاسو ته مو څه چې په ځمکې او اسمانونو کې ټول مسخر کړي. یعنې د دې عالم هر څه انسان ته مسخر دی، انسان ته مطیع دی، د هغه لپاره پیدا شوی. دلته هم هماغه مطلب دی، ملائکو انقیاد یعنې د هر څه انقیاد. او له دې هر څه نه یوازې یو څوک مستثنا دی چې هغه شیطان او ابلیس دی، د الله تعالی له درګاه راټل شوی. هغه بغاوت وکړ، آدم ته له انقیاد نه یې ډډه وکړه. د دې مبارک آیتونو مهم او اساسي ټکي دا دی. د آیات په سر کې د ټولو انسانانو د خلقت خبره شوې، خو وروسته یوازې د آدم علیه السلام یادونه شوې. دې په توجیه کې د مفسرینو ترمنځ قسم ګڼ شمېر توجیهات دي، خو تر ټولو غوره او دقیق دا ده چې د آدم علیه السلام پیدایښت په حقیقت کې د ټولو انسانانو د پیدایښت مقدمه او پیل دی. د انسان خلقت او دته شکل او صورت ورکول بیل بیل یاد شوی. د دې معنا دا ده چې آدم علیه السلام ته له پیدایښت وروسته صورت او شکل ورکړل شوی. اول پیدا شوی، بیا ورته شکل او صورت ورکړل. همداراز د ده اولاد ته له پیدایښت څه موده وروسته صورت او شکل ورکول کېږي. دواړه سره ورته دي. توپیر یې یوازې په دې کې دی چې آدم علیه السلام له مور پلار پرته پیدا شوی او د هغه اولاد له مور پلار. قرآن په دې وینا سره نه یوازې یو ستر حقیقت بیان کړی، بلکې دا د قرآن یو بل علمي اعجاز دی. انسان د پیدایښت په لومړیو شپو ورځو کې یوه نطفه وي، بیا په رحم پورې ځوړند توکی، بیا ژول شوې غوښې ته ورته د غوښې ټوټه. د دې وینا په اهمیت هغه څوک پوهېږي چې د انسان د پیدایښت د مختلفو مراحلو په اړه یې ژورې علمي څېړنې او تحقیقات کړي. دا د یو ماشوم دنیا ته د راتلو له پیدایښت نه بیا دنیا ته د راتلو مختلف مراحل او پړاوونه دي. دا لومړی انځور چې تاسو ګورئ، دا دلته یو وړوکی نقطه ګورئ که نه، همدا د انسان هغه لومړی
سلول ده، لومړی سلول ده، لومړۍ حجره، دونه چې تر دې وړاندې په سترګو نه لیدل کېږي. دا هم پس له یو مرحلې نه دا صورت، دا ګوته ده، یو انسان ګوته، او دا هم هغه لومړی څو سلوله تر دې وړاندې داسې حالت کې چې په سترګو نه لیدل کېږي. له دوو دغسې نطفو جوړېږي چې هغه نه لیدل کېږي. ابتدا کې هم چې سره یو ځای شي نه لیدل کېږي، په قوي میکروسکوپونو هم نه لیدل کېږي، وروسته بیا دغسې بڼه غوره کړي. دا بیا هغه حالت دی چې قرآن ورته د علاقه نوم ورکوي، یعنې ځوړند توکی، معلق شی، هغه چې په رحم پورې ځوړند ښته وي او ځوړند، دا دغه مرحله ده. دا مرحله هم څوک په سترګو نشي لیدلی. هغه چا لیدلی چې رحم ته د رحم منځ یې د قوي وسایلو په ذریعه لیدلی او متوجه شوي دي چې انسان یو وخت کې دغسې حالت لري. خو قرآن 14 پېړۍ وړاندې ویلي وو چې د انسان یو وخت حالت داسې چې د مور په رحم پورې ځوړند توکی. بیا دا حالت چې ګورې لکه یو تیاره د غوښې یوه ټوټه، دلته هم داسې لکه د غاښونو ټاپه کې چې ورباندې ژوول سوې غوښه، دا یو مرحله. له دې نه وروسته ګوري چې ورو ورو شکل غوره کوي، یو مرحله یې داسې ده، بیا داسې، بیا دا شکل غوره کوي. دلته ګوري چې لیږ لیږ اعضا یې څرګند شوي دي، دلته یې پښې مکمله شوي دي، لاسونه، تر هغه چې بیا راځي آخري د دغسې یو ماشوم په توګه دنیا ته راځي. دا بل تصویر هم تاسو واچوئ، دا هم همدغسې ده چې لیکلي دي، دا 28 ورځې وروسته، دا هم 32 ورځې وروسته، دا 33 ورځې وروسته، دا 30 ورځې وروسته، 41 ورځې وروسته، 44 ورځې وروسته، دا بیا ګوري چې څو دي 42 ورځې، دا هم 50 ورځې، دا 52 ورځې، دا هم 54 ورځې، دا 55 ورځې، او دا بل دغه چې ګوري دا همغه مرحله ده چې ژوول شوې غوښې ته ورته وي. دا سر باندې هغه ګوري که نه، د غاښونو ځایونه، او قرآن هم دغسې وایي چې یو وخت انسان د ژوول شوې غوښې په څېر. دا حالت هم په سترګو نه لیدل کېږي، او علماو د مخکې تللو وسایلو په مرسته توانېدلي چې دا وګوري. دا آیات دغو خلکو غلطه انګېرنه بې بنسټه ثابتوي چې وایي لومړی د انسان مجسمه جوړه شوې، بیا پکې روح پوکړی شوې. قرآن د دې رایې په خلاف وایي چې انسان ته د ده له پیدایښته وروسته صورت او شکل ورکړل. د دوی دا رایه نه په قرآن کې کوم بنسټ لري، کوم شاهد، او نه په صحیحو احادیثو کې. دوی دا رایه فقط له بايبل اخیسته. دوی متاسفانه احسن الخالقین خدای، تر ټولو غوره خدای په پیدا کولو کې له یوه کولال سره تشبیه کړی. همدغسې لکه کولال له خټې منګی جوړ کړي، بیا یې په اور کښېږدي او پوخ یې کړي. دوی همدغسې فکر کړی چې الله تعالی همداسې د انسان او د نورو مخلوقاتو نه، البته یوازې انسان نه، د ټولو مخلوقاتو، د اوښو، د فیلو، د زمریو، د پړانګو، د غویي، د هر شي مجسمه یې باید جوړه کړي خاورې، او بیا یې وروسته روح پکې
کړي. اما دا چې آدم علیه السلام څنګه له خاورې پیدا کړی شو او قرآن په دې اړه څه وایي، د دې په ځواب کې لاندې خبرې په پام کې ولرئ. دا سوال یوازې د آدم علیه السلام د پیدایښت په ارتباط نه دی مطرح، بلکې د ټولو ژوو په ارتباط مطرح ده او د ټولو لپاره باید مناسب ځواب ومومي. کله چې د انسان د پیدایښت په اړه څه وایو او اړوند آیتونه یې څېړو، نو باید متوجه وو چې په دې څېړنه کې د قرآن ټول هغه آیتونه په پام کې ولرو چې د انسان او نورو ژوو د پیدایښت د څرنګوالي په اړه یې بحث کړی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې هم خپلې مخکې تک شوي او د خلقت په اړه د الله تعالی عام سنت هم په پام کې ولرو. داسې تعبیر وړاندې نه کړو چې نه یې وړاندې کړو او نه یې ومنو، چې نه له نورو آیتونو سره توافق لري، برعکس تعارض لري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح احادیث ملاتړ او تایید نه کوي او د الله تعالی له عام او مشهودو سننو سره اړخ نه لګوي او عقل یې نه مني. داسې تعبیر او تفسیر او توجیه د انسان د پیدایښت په ارتباط او د نورو مخلوقاتو په ارتباط باید نه وکړو او نه یې ومنو. د انسان د پیدایښت په اړه زموږ ځواب باید داسې وي چې هم د نورو ژوو د پیدایښت په اړه صدق وکړي او هم یې زموږ عقل ومني. داسې ځواب ناقص دی چې د الله تعالی د کوم مشهود سنت خلاف او عقل یې نشي منلی. دا ځکه چې په قرآن کې نه د الله تعالی د سننو خلاف څه شته او نه د عقل خلاف. زموږ ځواب باید دا راته روښانه کړي چې له ویروس او میکروب نیولې تر فیل او دایناسور پورې او له بکتریا او واړه بوټي نیولې تر سترو سترو ونو پورې دا د ځمکې د سر ټول ژوي او نباتات څنګه پیدا شوي، د پیدایښت پیل څنګه و او لومړی جوړی څنګه پیدا شو. آیا لومړی د ټولو دوی مجسمې د نر او ښځې جوړې شوې، بیا روح پکې پوښ شوی، ژوندي شوي او له همدغو لومړنیو جوړو نسل دوام کړی، او که داسې چې لومړی د هر ژوي یوه وړه نطفه پیدا شوې، دا نطفه په دوو برخو نر او ښځې ویشل شوې، ورو ستر شوي د یوې بشپړې جوړې په توګه یې وده کړې او بیا له همدغې بشپړې جوړې د هغوی نسل دوام کړی. داسې لکه نن چې په خپلو سترګو ګورو چې ټول ژوي او بوټي که ستر دي او که واړه له داسې وړې نطفې پیدایښت پیل کېږي چې په سترګو نه لیدل کېږي. ګڼ شمېر مراحل پرې تیر شي، ورو د کمال او بشپړېدو په لوري وده وکړي او له څه مودې وروسته د یوه بشپړ ژوندي مخلوق په توګه راڅرګند شي. موږ په دې خور وور عالم کې د پیدایښت داسې بیلګه نه ګورو چې د دې عام او مشهود الهي سنت خلاف لومړی د هغه بشپړه مجسمه جوړه شي او بیا روح پکې پوښ شي. داسې بیلګه څوک نشي ښودلی، موږ یې نه مومو. عام الهي سنت په پیدایښت کې همدا دی، هر څه له یې وړې نطفې پیل کېږي، که دا ستره ونه ده، که لوی ځناور دی او که بوټي دی، که انسان دی، د ټولو پیدایښت له وړې نطفې کېږي. همدا عام الهي سنت دی. د اوسني پیدایښت توپیر به له لومړي پیدایښت سره یوازې په دې کې وي چې اوس له یوې جوړې او د نر او ښځې له ازدواج را پیدا کېږي او په لومړي سر کې دا جوړه یعنې زوج له یوې نطفې جوړه شوې او له دې وروسته د اوسني طرز پیدا کېدو لړۍ پیل شوه. اوس یې نطفه د مور په رحم کې جوړیږي او هغه مهال په ځمکه کې جوړه شوې. اوس یې نطفه د نر او ښځې د نطفو له یو ځای کېدو جوړیږي او هغه مهال یوه نطفه په دوو نر او ښځې
تقسیم شوی. نن چې موږ ګورو د ټولو ژوو په ارتباط ونې او بوټي ځینې داسې دي چې یو څانګه یې قطع کړو په ځمکه کې شخه کړو یو ونه ترې جوړه شي یو بوټی ترې جوړ شي او ځینې بیا داسې د هغه زړی په ځمکه کې شخ کړو په یوې ونې بدل شي او په دې زړي کې هم یو وړه نطفه ورو ورو وده کوي او یو ستره ونه ترې جوړه شي. دانه ګورو چې په ځمکه کې کرو او وده کوي او دانې تولیدوي. حیوانات ګورو چې دوه سره یو ځای کېږي نر ښځه او د مور په رحم کې دغه اولاد پیدا کېږي. ځینې حیوانات داسې ګورو چې دا یو ځای کېدلې داسې نه دي لکه د انسانانو او د ځینو حیواناتو او اولاد یې هم د مور په رحم کې نه پیدا کېږي د مور له رحمه بهر پیدا کېږي. مایان یو بیلګه ده. مایان داسې پیدا کېږي چې ښځینه یې په یو ځای کې هګۍ واچي او دا نارینه یې هم په هماغه وخت کې شاوخوا راګرځي او ډېره مستي کوي. ښځینه یې لرې شي بیا نارینه یې راشي او همدلته دا خپل سپرم په هغه باندې توی کړي او په دې ترتیب د مایانو نطفه د مور له رحمه بهر په اوبو کې جوړ شي او همدا ورو ورو په مایع بدل شي. یعنې یو ځای کېدا یې داسې نه ده لکه د ځینو نورو حیواناتو. هغه بېله هګۍ اچوي په یو ځای کې او بیا دا وروسته نارینه یې پسې راځي دا ځای هم ورته نارینه جوړ کړي په خپلې لکۍ سره بیا ښځینه راسي هلته هګۍ واچي او دا هم شاوخوا ورته ګرځي او سخت چمتو یي حملې ته چې څوک رانه شي دلته او تیری ونه کړي د پاخ کې هغه لرې شي بیا دی راشي او خپله سپرم ورباندې وشیندي او له همدې نه د هغوی هګۍ جوړې شي او اولاد یې رامنځته شي. یعنې دا چې د مور له رحم نه بهر هم الله تعالی ژوي پیدا کوي د مور له رحم بهر هم او داسې حیوانات هم شته چې یو په دوو ویشل شي واړه هغه چې په میکروسکوپ لیدل کېږي. امیب یو مثال دی. امیب څو خصوصیات لري. یو دا چې هرې خواته سترګې د بدن په هرې برخې باندې لیدل کولی شي. زموږ په څېر ثابت سترګې نه لري. د بدن ټول پوستکی یې داسې دی چې ورباندې لیدل کولی شي. او بل دا چې هغه نر ښځه نه لري بس یو هغې په دوو ویشل شي. د دې معنا دا ده چې الله تعالی داسې پیدایښت هم کوي چې یو ژوی تقسیم کړي په دوو بدل شي. نو د مور له رحم نه پیدا بهر هم د الله تعالی د پیدایښت سنت ګورو او د دوو له یو ځای کېدو نه هم او د یو په دوو ویشلو هم. دا نه یوازې په امیب کې ګورو بلکې په خپله دا د انسان پیدایښت هم دغسې د انسان پیدایښت هم کله چې هغه لومړی اصلي سلول او حجره جوړه شي بیا دا په ډیر شدت او سرعت سره تقسیمیږي خپلو منځونو کې. د تقسیم له لارې شمېر یې زیاتېږي او ستر کېږي. نو نه یوازې په ذرهبیني وړو ژوو کې میکروبونو کې د دې سنت شاید وي بلکې په خپله د انسان پیدایښت. نن چې تاسو له علماونو پوښتنه وکړئ هغه به تاسو ته همدا وایي چې لومړۍ نطفه همدغسې ویشل کېږي یوه په دوو ویشل کېږي. هماغه خبر چې قرآن کړی نفس واحد په یو جوړې بدل شي. قرآن هم داسې وایي او نن علم همدا خبره کوي. دا الهي سنن دي. په دې سننو کې په پیدایښت کې د الله تعالی سننو کې موږ داسې یو مورد نه مومو
چې الله تعالی اول د یو شي مجسمه جوړه کړي بیا ورته روح ورکړي. داسې تعبیر قطعا د منلو وړ نه دی چې د الهي مشهود سننو سره تعارض او تصادم کوي. دا چې وایي اول د انسان خاوره راټوله شوې ده، له مختلفو ځایونو راوړل شوې ده، بیا په دې باندې اوبه توی شوي دي، خټه شوې ده، بیا فرشتې ورباندې ګرځېدلې دي، کلکه شوې ده، سرشناکه شوې ده، او بیا سموده ورباندې تېره شوې ده، توره خټه ترې جوړه شوې ده، بویناکه شوې ده، د دې نه مجسمه جوړه کړې ده، بیا یې په اور ایښې ده، بیا هغه پخه شوې ده. دا مکملې مجسمې ته بیا الله تعالی روح ورکړي. او ګواکې بیا د هغه له یو اړخ یې جراحي کړې ده. بايبل هم داسې وایي جراحي، د هغه له دا یو اړخ له چپ اړخ یې بس یو څه بیل کړي دي او هغه هوا یې ترې جوړه کړې. د دې بايبل خبره ده، د قرآن نه ده. قرآن وایي چې له نفس واحدې دغه جوړه کړي. نفس واحد، د دې نفس واحد نوم هم نه اخلي چې آدم نه یې دغه جوړه کړه، نه، نفس واحد یې په دوه ویشله او دا دواړه سره یو جوړه شوې. اول کې نه نر و نه ښځه، فقط یو نفس. دغه نفس په یو جوړې بدل شوی، نر ښځه ترې جوړ شوی. دا ځکه چې متاسفانه هغوی ویلي دي چې د انسان د خاورې له اوسارې او خلاصې جوړ شوی. خو فکر کړی چې بس له هر ځای نه یې خاوره راټوله کړې ده، مختلفې خاورې. په داسې حال کې چې خبره عکس ته دی. د دې آیت معنا دا ده چې الله تعالی انسان په وجود کې د ځمکې ټول هغه مواد راخیستي چې په دې ځمکې کې شته. د ځمکې د ټولو موادو له خلاصې جوړ کړی. څه مواد چې تاسو په ځمکې ګورئ هغه د انسان په وجود کې هم شته. د قرآن په هیڅ آیت کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هیڅ صحیح حدیث کې دا نه دی ویل شوي چې اول د انسان مجسمه جوړه شوې ده، بیا دا مجسمه په دوه برخو ویشل شوې ده او بیا هر یو ته بیل بیل روح ورکړل شوی. دا به تاسو هېڅ ځای کې ونه مومئ. دا فقط په بایبل کې موندلی شي. قرآن د عیسی علیه السلام یادونه کوي چې خپل قوم ته وویل انی اخلق لکم من الطین کهیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. زه ستاسې لپاره له خټې د مرغه څیره جوړم، بیا په هغه کې پوکوم، نو هغه به د الله تعالی په اذن ژوندی مرغه شي. که چیرې د انسان پیدایش هم دغسې وی لکه د عیسی علیه السلام چې دا مرغه یې پیدا کړه، د دغه معجزه وه، نو بیا به د آدم علیه السلام په ارتباط هم په همدغه صیغه ویلو. قرآن کې ابهام نشته. که چیرته د انسان پیدایښت همدغسې وی لکه ځینې چې ګمان او تصور کوي او دا خپل ګمان او تصور یې هم اخیستی له بایبله، د خرافاتو ډک بایبل. که داسې وی نو قرآن عظیم الشان کې به د آدم علیه السلام پیدایښت په همدغه صیغه راغلی و لکه دلته چې عیسی علیه السلام په ارتباط وایي چې خلکو ته وایي چې زه له خټې تاسو ته یو مرغه جوړم او بیا به د الله تعالی په اذن له دې نه ژوندی مرغه جوړ شي. بیا په همدې صیغه ویل. قرآن د الله تعالی کتاب دی، هر مطلب په ډېر دقت سره پکې بیان شوی، د شک مجال نه پرېږدي. یوازې د کږو زړونو خاوندان له هغه کوږ مطلب اخلي.
څنګه ممکنه ده چې د آدم علیه السلام پیدایښت د هیئت په بڼه کې شوی وي او قرآن دې په هیڅ ځای کې هغه ته اشاره نه وي کړې. د قرآن دغو دوو آیتونو ته هم لږ ځیر شئ. والله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا. او الله تعالی تاسو له خاورې پیدا کړئ. ثم من نطفة بیا له نطفې. ثم جعلکم ازواجا بیا تاسو جوړه کړئ. دا کوم پیدایښت دی؟ هماغه لومړی د آدم علیه السلام پیدایښت. یعنی آدم علیه السلام چې ستاسو جد دی او تاسو د پیدایښت پیل دی، تاسو او ستاسو پلار جد یې داسې پیدا کړ چې هغه یې له خاورې پیدا کړ. بیا له نطفې وروسته تاسو یې زوج کړئ. د دې معنا دا ډېر سری ده، دا دومره سری ده چې په کې یو ذره هم د شک مجال نه پرېږدي. یعنې اول دغه نطفه پیدا شوې د انسان، بیا دا نطفه په یوې جوړې باندې ویشل شوې ده، نر ښځه. له یوې نطفې د آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام دا ګډه جوړه شوې. کېدای شي له دې آیت نه سړی کوم بل تعبیر واخلي، په دې کې د مجال د دې شته، د شک ځای پرېږدي قطعا. که دې آیت ته لږ ځیر شئ نو په ډېر صراحت او وضاحت سره ترې معلومیږي چې د انسان لومړۍ جوړه له یوې نطفې جوړه شوې. دلته الله تعالی فرمایي چې تاسو مو لومړی له خاورې او بیا له یوې نطفې را پیدا کړئ او بیا مو جوړه پیدا کړئ. یعنې د انسان پیدایښت لومړی له خاورې د یوې نطفې په بڼه کې پیل شوی او بیا یې د زوج پیدا کېدو لړۍ پیل شوی. څوک چې له دې پرته بله رایه وړاندې کوي د قرآن له دې څرګند آیت سره مخالفت کوي. دوم آیت دا دی: خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. اسمانونه او ځمکه یې په حق پیدا کړل، سم برابر په حق مطابق. په دې کې تاسو باطل شی نه مومئ، په حق ولاړ دی، بنسټ یې حق دی. الله تعالی اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړل. تعالی عما یشرکون لوړ دی له هغه څه چې تاسو سره شریک. خدای د مخلوقاتو په پیدایښت کې شریک نه لري. تاسو به داسې څوک پیدا نه کړئ چې په پیدایښت کې له خدای سره شریک شي. خدای له شریک نه لوړ دی، ډېر لوړ دی. چیلنج دی، ګواښ دی. یعنې هېڅ څوک له خدای سره په پیدایښت کې شریک کېدلی نه شي. څومره ستره دعوا، خو نن علم همدغه خبره کوي چې انسان هیڅ څه نشي پیدا کولی. له اصلي خالق سره څوک په خلقت او پیدایښت کې شریک کېدلی نشي. دا د علم خبر نه، همدغه چې قرآن کړی. خدای په پیدایښت کې د مخلوقاتو په پیدا کولو کې شریک نه لري. داسې څوک به پیدا نه شي چې هغه دې څه پیدا کړی شي او پیدایښت کې دې له خدای سره شریک شي. یعنې که تاسو داسې څوک پیدا کړ چې هغه یو شی پیدا کولی شي، له نشت نه یې هست کولی شي، د دې معنا دا چې خدای یو شریک لري. قرآن وایي چې خدای شریک نه لري. نن علم هم دا خبره کوي چې انسان نه څه پیدا کولی شي او نه یې څه له منځه وړلی شي. ژوندي شیان خو پرېږده، جامدات هم نشي پیدا کولی. نن علم وایي چې ژوندی شی فقط له ژوندي شي پیدا کېدلی شي. له ژوندي شي پرته ژوندی شی پیدا کول محال دی. دا د علم خبره او قرآن هم داسې وایي. علم وایي چې هیڅ څوک نه څه پیدا کولی شي او نه له منځه وړلی شي. اسمانونه ځمکه یې په حقه پیدا کړل. الله تعالی له شریک
ډېر ستره لوړ دی. او بیا وایي خلق الانسان من نطفه. د دې معنا دا ده چې لکه څنګه چې اسمانونو ځمکې ته په ابتدا کې الله تعالی پیدا کړ، همدغسې انسان هم په ابتدا کې پیدا کړ. دا دواړه په ابتدایي خلقت پورې مربوط خبرې دي. اسمانونو ځمکې پیدا کړ او انسان له نطفې پیدا کړ. معنا دا ده چې د انسان لومړی پیدایښت هم له نطفې و. د دواړو څنګ په څنګ یادولو معنا هم دا ده. الله تعالی اسمانونو ځمکه پیدا کړل، په حق او په خلقت کې شریک نه لري، او انسان له نطفې پیدا کړ. یعنی د انسان لومړی پیدایښت هم د نطفې په بڼه کې. فاذا هو خصیم مبین. بیا ګوري چې همدغه انسان څرګند جګړمار شي، لانجمار. له دې آیتونو څو خبرې په ډېر وضاحت سره معلومېږي. د انسان د پیدایښت لومړۍ ماده خاوره ده. له خاورې د ده نطفه جوړه شوې. نن هم دغه نطفه له خاورې جوړېږي او په ابتدا کې هم له خاورې جوړ شي. دا نن د هر انسان نطفه له خاورې جوړېږي. همدغه د خاورې مواد دي چې د انسان په بدن کې انسان د دانې او میوې او د بوټي او د نباتاتو په شکل خوري. دغه په وجود کې په نطفې بدلیږي. له دوی نطفې نه انسان جوړېږي. نن هم د انسان پیدایښت له خاورې ده. خدای خبر که هغه څوک چې په دې حقایقو نه پوهېږي او هغه ته وایي چې الله تعالی وایي چې انسان مو له خاورې پیدا کړ، تاسو مو له خاورې پیدا کړ، هغه فقط یو ځواب درکوي چې د دې مراد دا دی چې آدم علیه السلام له خاورې پیدا کړ. دی نه ذهن مني او نه یې عقل ورسېږي چې اوس هم انسان الله تعالی له خاورې پیدا کړ. دا هره شیبه، هر موجود، هر ژوی الله تعالی له خاورې پیدا کړ. د انسان نطفه د مور پلار په وجود کې په نطفې بدلیږي، له خاورې نطفه جوړیږي او بیا له دې نطفې نه د یو ځای کېدو په نتیجه کې د انسان نطفه رامنځته کړي. له خاورې د نطفه جوړه شوې، بیا له دې نطفې د ده جوړه پیدا شوې. یعنی د زوج نر ښځې پیدا کېدا لړۍ له نطفې وروسته پیل شوې. یوه نطفه په یوې جوړې بدله شوې. له یوې جوړې د ده پیدا کېدا له دې وروسته پیل شوې. دې ته هم باید متوجه اوسېږو چې د انسان په بدن کې کله چې نر یا ښځه هلک یا نجلۍ پیدا کېږي، داسې نه ده چې په دوو ویشل شي، بلکې یو صورت کې ښځه پیدا کېږي او بل صورت کې هلک. نو دا چې یو نطفه په یوې جوړې ویشل شوې ده، دا اوسنی پیدایښت نه دی، بلکې هماغه لومړنی پیدایښت. له یوې نطفې یوه جوړه نر ښځه پیدا کېده، اوس نه ده. د مور په رحم کې د ماشوم که هلک بیل هغې جوړېږي او که ښځه یې بیل. داسې نه دی چې په دوو ویشلی شي او یوه جوړه ترې جوړه شي. نو دا یوه نطفه په یوې جوړې بدلېده اوس نه افاده کوي، بلکې هماغه ابتدایي پیدایښت انسان شي. په ابتدا کې چې انسان پیدا کېدو نطفه وه، دا نطفه په یو جوړې بدل شوه. په دغه آیتونو کې د انسان لومړني پیدایښت ته اشاره شوې. د اسمانونو او ځمکې له خلقت وروسته او ورپسې دا خبره کول چې انسان له نطفې پیدا کړ، دا مطلب په ګوته کوي چې دلته د انسان لومړني پیدایښت ته اشاره شوه، نه وروستي پیدایښت. ابتدایي پیدایښت هم د نطفې په بڼه کې پیل شوی او اوس هم د نطفې په بڼه کې پیدا کېږي. ډېره عجیبه ده چې څوک د دې صریح آیتونو خلاف خبرې کولو جسارت وکړي. دې ته مو هم باید پام وي چې اوس د انسان له نطفې یا نارینه ماشوم جوړیږي او یا ښځینه.
دا پریکړه هغه مهال کېږي چې د نارینه او ښځې د مني نطفې سپرم او اوم په نامه چې اوس یادوي علمي اصطلاحات سره یو ځای کېږي. که د ښځې په بیضې کې د نارینه د مني ایکس سپرم ځای په ځای شو نو ماشوم به هلک وي، او که د وای سپرم ځای په ځای شو نو ماشوم به نجلۍ. د دې معنا دا ده چې د جنس نر او ښځې نوعه د پیدایښت په لومړي سر کې ټاکل کېږي، نه وروسته، نه داسې چې ګواکې یوه نطفه تجزیه کېږي. او دا آیت وایي چې بیا له دې نطفې د جوړه پیدا شوې. او د دې معنا له دې پرته بل څه نشي کېدی چې دلته د لومړي انسان پیدایښت ته اشاره شوې. هغه مهال له یوې نطفې یوه جوړه پیدا شوې. او دا هم نن موږ او تاسو څرګنده ده چې الله تعالی نه یوازې آدم علیه السلام له خاورې پیدا کړی، بلکې د ده اولاده هم هره ورځ له خاورې پیدا کړي. دا ځکه چې د هر یوه نطفه له هغو موادو جوړېږي چې له ځمکې راټوکېږي. دا خاوره ده چې په دانې او میوې بدله شي او د انسان په وجود کې د نطفه ترې جوړه شي، او بیا د دغو نطفو له تلفیق او یو ځای کېدو انسان جوړ شي. قرآن په دې اړه فرمایي: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الحج پنځم آیات. ای خلکو، که د بیا ژوندون په اړه په شک کې نو موږ خو له خاورې پیدا کړي. که دا شک در سره چې انسان عمرې په خاورې تجزیه شي بیرته به له خاورې څنګه را ژوندی کېږي؟ ځواب دا چې همدغسې لکه چې په ابتدا کې له خاورې پیدا کړي. هغه خدای چې ته له خاورې پیدا کړی څنګه دا درته مهال پرېږدي یو ځل بیا د هماغه خاورې را پیدا کړي. بیا له نطفې انسان پیدایښت بیا وروسته له نطفې. دلته مراد د دې پیدایښت نه دا ورځنی پیدایښت چې انسان اوس الله تعالی له خاورو پیدا کوي، خاوره نطفه شي، بیا مو له علقې پیدا کړي. او تاسو ولیدو په هغه انځور کې علقه متاسفانه ځینو مفسرینو دا په تړلې او کلکې شوې وینې باندې تعبیر کړي، او دا غلط تعبیر دی. په دې باندې ځینو اعتراض هم کړی چې هیڅ کلام انسان د تړلې او کلکې وینې په څیر نه وي. اکثرو مواردو کې چې چا په قرآن باندې اعتراض کړی دغسې اعتراض دی. یو غلط تعبیر او بې ځایه تفسیر باندې اعتراض کړی. لکه دلته چې ځینو مفسرینو ولیدي چې د انسان د علقې مراد کلکه شوې وینه چې توی شي کلکه شي، ګواکې یو وخت انسان نطفه همدغسې بڼه غوره. او دلته هغوی اعتراض کوي چې انسان هیڅ کله تړلې وینې په څیر نه وي، او دا وینه هم ډېر وروسته کې را پیدا شي بدن کې. وینه وروسته را پیدا کېږي. دې باندې اعتراض کوي، خو دوی په یو غلط تعبیر باندې اعتراض کړی، نه د قرآن آیت. د علقې معنا ډېره واضح ده. علق یعنې ځوړندتوب. دا د انسان د پیدایښت بیل بیل پړاوونه ښیي. دوه هغو ته هم پام وي.
یو هغه مرحله ده چې انسان د مور په رحم کې ورباندې تېرېږي. نطفه، علقه، مدغه او صورت ورکړی شوی مدغه او داسې چې لا صورت نه دی ورکړی شوی. بیا د طفل په څېر دنیا ته راتګ یو دا ده. یو له دې مرحلې نه مخکې ده. له دې نه مخکې د انسان د پیدایښت په دې ماده باندې کوم مراحل تېر شوي دي؟ مختلف مراحل چې د انسان د وجود په مادې جوړ شوي دي. د وجود ماده یې خاوره ده. د دې خاورې باندې کوم مراحل تېر شوي دي؟ څنګه دا خاوره پیدا شوې ده؟ او دې حد ته رارسېدلې چې له هغه نه دانه او میوه جوړه سي. بیا له دې دانې او میوې نه د انسان په بدن کې دغه نطفه جوړه سي. بیا دا بل پړاو پیل شي. قرآن چې وایي انسان مو له اوبو پیدا کړ، له خاورې پیدا کړ، له خټې مې پیدا کړ، له سرېښناکې خټې پیدا شو، له تورې خټې پیدا شو، له تورې بویناکې خټې پیدا شو، له سلسال کودرې او کړنګېدونکې کودرې پیدا شو. دا د انسان د خاورې او د پیدایښت د مادې مخکني مراحل دي چې ورباندې تېر شوي. ځمکې باندې چې کوم حالات راغلي هغه دا افاده کوي. لومړی ځمکه د لمر په څېر توده و، رڼا وه. دغسې مرحله په ځمکې باندې راغلی چې اصلا عناصر هم نه وو. عناصر پیدا شوي، اوبه پیدا شوي. د ځمکې دا پټوکی کلک شوی، ډبرین شوی، بارانونه پرله پسې ورېدل. همدا کلکه ډبره ورو ورو خاوره شوې. دا خاوره اوبو او سیلابونو له ځان سره وړي، خټه شوې. له ځمکه سره وه، دا خټه د کودرې په څېر شوه. بیا بارانونه راغلی، مزید ځمکه سړه شوې ده، خټه پاته شوې، ورسته شوې، توره شوې، بویناکه شوې. او همدغه مرحله کې د ژوو د پیدایښت لپاره مناسب چاپېریال جوړ شوی او د ژوو پیدایښت لړۍ پیل شوه. دا چې قرآن وایي انسان مو له سلسال پیدا کړی، معنا یې همدا ده چې د انسان د وجود د اصلي ماده خاوره یو وخت د سلسال په څېر، یو وخت خاوره وه، یو وخت خټه وه. او دا نن هم تاسو ګورئ چې بوټی او ونه هغه مهال د ځمکې مواد جذبولی شي چې جرړي خواته خاورې خټه شي. او دا خټه هم تور او بویناکه شي. او له همدې خټې نه هغه مواد جذبوي. بیا له هغه نه دانه او میوه جوړوي. ابتدا کې هم همدغسې شوی. بیا له علقې، بیا له ژوول شوي یوې ټوټې غوښې چې انځور شوي او نه انځور شوي، انځور شوي او نه انځور شوي. دا همداسې نه ویل شوي چې اول نه انځور شوي او بیا ویې انځور شوي، بلکې انځور شوي او نه انځور شوي. یعنی یوه برخه د وجود ته شکل ورکړی شوی ده، د یوې بلې برخې لا کار نه دی بشپړ شوی، پاته ده. ځکه قرآن عظیم شان په دغسې یاد کړی. او دا هم د قرآن یو ستر علمي اعجاز دی چې وایي انسان باندې دغسې مرحله تېر شوې ده چې د وجود ځینې غړي او اعضا یې جوړ شوي او ځینې لا د غوښې د ټوټې په څېر ده او هغه ته شکل نه دی ورکړی شوی. تر څو تاسو ته وښیو او څه چې وغواړو تر یوې نیټې په رحم کې ځای په ځای کوو. بیا مو د ماشوم په څېر راباسو. بیا همداسې ستاسو پالنه کوو تر څو چې خپل قوت ته ورسېږي. د خپل قوت هغه معراج ده. او له تاسو ځینې عمرې بیا د زړښت لړۍ پیل شي. تر هغه چې عمرې، ځینې عمرې او ځینې مو تر ټولو لوېدلې عمر ته ورسېږي.
ځینې د دې پړاوونو په مختلفو مراحلو کې عمرې او ځینو ته هم دومره اوږد عمر ورکړی شي چې تر ټولو لوېدلې پړاو د عمر ته ورسېږي دومره چې له پوهېدو وروسته په څه نه پوهېږي د ماشوم په څېر عقل پوهه هوښیارتیا ټوله لاسه ورکړي او ځمکه ګوري چې وچه کلکه ده خو کله چې اوبه پرې نازل کړو وخوځېږي وده وکړي او هر راز سمسور بوټي راوټوکوي ته چې د بیا پیدایښت نه انکار کوي دا د هغو په ځواب کې ویل شوی چې بیا پیدایښت نه مني شک لري الله تعالی به څنګه له خاورې انسان پیدا هغه ته دوه هغه ویل شوي یو په خپله د انسان پیدایښت له خاورې پیدا کړی هماغه بیا له خاوره پیدا کړي او بل دا دی ګوري چې هره ورځ ځمکه وچه کلکه ګوري د ژوند هېڅ اثر کې نه ګوري باران شي او په یو باران سره ځمکه وخوځېږي او ګڼ شمېر سمسور بوټي راوټوکي همداسې به د قیامت په ورځ الله تعالی تاسو بیا پیدا کړي ته چې اوس د خپلو سترګو دلته د انسان د پیدایښت بیلګې ګوري د مختلفو مخلوقاتو بوټو نباتاتو د پیدایښت بیلګې ګوري له خاورې څنګه سره له دې دا درته ګران او بعید برېښي چې یو ځل بیا به الله تعالی ستا اصلي پیدا کوونکی تا له خاورې پیدا کوي د طه د سورې د 55 آیات په وروستۍ فقره کې راغلی زما رب همغه دی چې وایي له همدې ځمکې مې پیدا کړی او همدې ته مو بیا ورګرځوم او له همدې مو یو ځل بیا راباسم د دې معنا دا ده چې په لومړي ځل هم له دغې ځمکې را ایستلی یو او د قیامت په ورځ به مو یو ځل بیا له همدې ځمکې راباسي او دا همغه مطلب دی چې د نوح د سورې په 18 آیات کې داسې راغلی والله انبتکم من الارض نباتا والله انبتکم من الارض نباتا او الله لزمکی را وټکولې په ځانګړي ټوکولو سره یعنی لزمکی داسې را ټوکېدلی سي لکه نبات لکه دا نبات چې ګوري لزمکی را ټوکېږي همداسې تاسو لزمکی نه را ټوکولې متاسفانه ځینې کسان د آدم علیه السلام د پیدایښت په ده کې درو پوکول په جنت کې ځای په ځای کېدل دته د شیطان وسوسه او له جنته د ده د وتلو په اړه داسې څه وایي لکه چې یا هغه زموږ جد نه وي او یا موږ د ده اولاده نه وي د ده پیدایښت ژوند او مرګ باید همغسې وي لکه د ده د اولاد پیدایښت مرګ او وده یوازې په دومره توپیر سره چې هغه له مور او پلار پرته پیدا شوی او موږ له مور پلار پیدا کړو په ده کې د روح پوکول به همغسې وي لکه د ده اولاد ته چې په خاص وخت کې روح ورکول کېږي نه داسې لکه چې بایبل ادعا کوي انسان ته په یو خاصه مرحله کې روح ورکړی شي لږه مرحلې نه وړاندې تحرک نه لري خوځېږي نه او د یو ژوندي مخلوق په څېر نه وي د مور رحیم کې په یو خاصه مرحله کې هغه ته روح ورکړي ژوندی مخلوق ترې جوړ شي خوځېږي حرکت کوي او مور هم د حرکت احساسوي یو معینه مرحله کې له دې نه وړاندې نه پوهېږي مګر دا چې ډاکټر ورته وایي چې ته اولاد لري تر دې وړاندې هغه نه پوهېږي ولې په یو خاصه مرحله کې هغه بالکل احساس کوي حرکت هغه لاس پښې خوځېدل دا ټول احساسوي دته د شیطان وسوسه باید همغسې وي لکه نن چې شیطان د ده اولاد ته وسوسه کوي حتما به مو اورېدلي چې ځینې ګمان کوي او سخت ورباندې کلک ولاړ هم دی د دې خبرې خلاف ساورېدل هم نشي زغملی چې شیطان آدم علیه السلام او حوا ته جنت ته ورغی تیار دی او انسان
په بڼه کې، یعنی مشهود ملموس چې هغوی لیدلو، او بیا یې هغوی ته ویلي دي او ورسره خبرې کړي دي، تشویق کړي دي چې دا ونه میوه وخورئ، که مو وخوړل هلته به تلپاتې ژوند به مو په برخه سي او د معنوي ارتقا پلو به د ملایکو مقام ته ورسېږي. قسم یې ورته کړی. فکر کوي چې کټ مټ همدغسې لکه یو څوک چې راشي او بل دوکه کوي او خبرې ورسره کوي، دی هم ګوري. ګواکې شیطان به همدغسې په یو ظاهري شکل کې چې هغوی لیدلو راغلی د هغه خواته او دوی به دوکه کړي. خو حقیقت دا دی چې آدم علیه السلام ته به شیطان هماغسې ورغلی چې نن د هغه اولاد ته راځي او وسوسه کوي. که هغه زموږ جد وي نو د شیطان وسوسه به هغه ته کټ مټ همدغسې لکه دا نن چې د هغه اولاد وسوسه کوي، نه بل څه. که بل رنګ نو هغه بیا زموږ جد نه وي. ځکه قرآن د آدم علیه السلام په قصې کې موږ ته ځان را معرفي کوي چې تاسو یو دشمن لرئ، په کمین کې درته ناست، له شیو کڼ لوري در باندې بریدونه کوي، شاو مخې ته مو راځي، هسې همدا دی چې تاسو وسوسه کړي، په غلطو لارو مو تشویق کړي، ګناه ته مو وهڅوي، حرامو ته مو وهڅوي، هماغسې لکه چې ستاسو پلار او مور سره یې وکړه، او هدف یې همدا چې تاسو له جنت نه وباسي، له جنت هم محروم کړي او تاسو بربند کړي. په خپل ځای کې بیا په دې باندې بحث کوو چې له دې بربند کېدو نه مراد څه دی. دا هم د قرآن عظیم الشان یو اعجاز دی چې تاسو بیا وګورئ. الله تعالی موږ ته د آدم علیه السلام د پیدایښت په قصه کې زموږ د پیدایښت څرنګوالی راشي، موږ ته د انسان او دغه ځانګړتیاوې او خصوصیات را معرفي کوي، د ده عروج او زوال عوامل راشي، شیطان او دغه وسوسې را په ګوته کوي. دا زموږ د جد قصه ده. د دې قصې په هنداره کې باید خپل مخ وګورو او خپل ځان وپېژنو. په دې اړه تفصیلي بحث د قرآن پلوشي تفسیر د النساء او الاعراف په صورتونو کې وګورئ. ما د غرب د یو معروف ساینسپو کتاب لوستو، د دې ځمکې د پیدایښت او مختلفو مراحلو په باب ډېر دقیق او علمي بحث کړی. دې ځای ته ورسېدلم چې لیکلي وو دا د ژوو پیدایښت له بلیک سوپ، تورې شوروا پیل شوی. بلیک سوپ. بې اختیاره مې اوښکې توی شوې او له ځان سره مې وویل آیا د قرآن دغه معجزه کافي نه ده؟ دا ساینسپو له کلونو تحقیقاتو وروسته هغه خبره کوي چې قرآن لا ډېر دمخه کړې، دی ورته بلیک سوپ وایي او قرآن ورته توره خټه. او د قرآن تعبیر ډېر دقیق دی نسبت د ده وینا ته. بلیک سوپ، شوروا او خټه فرق لري. د قرآن تعبیر ډېر زیات دقیق دی. راشه د بایبل دا ادام چې وایي لومړی د انسان مجسمه جوړه شوې، بیا انسان ډوله خدای دغه په پزه کې روح پوکړي، لږ په دقت سره وڅېړو او وګورو چې دا څومره بې معنا د حقیقت خلاف او افسانې ته ورته خبره. موږ هره شیبه په خپلو سترګو ګورو چې الله تعالی ژوندي مخلوقات څنګه پیدا کوي، څنګه یې لمړې خاورې جوړوي، څنګه روح پکې پوکوي او ژوندی مخلوق ترې جوړوي. آیا دغه څه چې موږ په خپلو سترګو ګورو له هغه څه سره مطابقت لري چې بایبل یې د آدم علیه السلام د پیدایښت په اړه وایي؟ آیا د ژوندیو شیانو پیدا کولو کې د الله تعالی سنت همداسې دی چې لومړی د یو شي مجسمه جوړوي، بیا یې په پزه کې روح ورپوکوي او ژوندی مخلوق ترې جوړوي؟ آیا د بایبل لیکونکي او منونکي همداسې پیدا شوي؟ که دوی داسې نه وي پیدا شوي نو د دوی جد آدم علیه السلام به ولې داسې پیدا شوی؟ الله تعالی خو انسانان، حیوانات او بوټي داسې پیدا کوي چې په سر کې وړوکې نطفه وي، ورو ورو ستره شي او یو بشپړ ژوندی مخلوق ترې جوړ شي. څنګه ومنو چې لومړی الله تعالی د ټولو ژوو مجسمې جوړې کړي، بیا یې د دوی په پزو کې روح پوکړي او ژوند یې ور په برخه کړی؟ دا انګېرنه خو نه له انساني عقل سره اړخ لګوي او نه په پیدایښت کې د الله تعالی له مشهود او ملموس لیدونکي سنت سره.
قرآن دا هم وایي چې انسان د نورو ژوو نه وروسته پیدا شه. دا هم یو پوښتنه ده، انسان مخکې پیدا شوی که نور ژوي؟ علم څه وایي او قرآن څه وایي؟ که تاسو د الحجر د سورې له 14 آیات تر 28 آیات پورې له نظره تیر کړئ نو ډېر ژر به متوجه شئ چې الله تعالی لومړی ځمکه او اسمانونه پیدا کړ، بیا یې اوبه پیدا کړ، بیا یې د ځمکې د سر بوټي او نور ژوي پیدا کړي او په پای کې انسان پیدا کړ. په 14 19 شلم او 22 آیتونو کې د اسمانونو ځمکې غرونو اوبو بوټو حیواناتو پیدایښت ته اشاره شوی او ورپسې په 25 آیت کې د انسان پیدایښت. په 28 آیت کې ویل شوي چې پیریان هم تر انسانانو مخکې پیدا شوي. آیتونه دا دي: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. دا دې ګوري دا آیتونه مخکې تشریح کړي دي، مخکني درسونو کې تاسو د ترجمه او شرح هم اورېدله. دې آیتونو کې په ډیره څرګنده توګه ویل شوي دي یو په بل پسې چې لومړی اسمانونو ځمکه پیدا شي او په ځمکه کې غرونه، بیا په دې کې رنګ رنګ بوټي او نباتات ژوي، په دې کې د انسان د معیشت لپاره ټول ضروري توکي برابر کړي دي، څه چې انسان ضرورت لري، د رزق او د روزي تنظیم یې ورته کړی د ده لپاره او د څارویو او حیواناتو لپاره او بیا انسان له سلسال او له تورې بویناکې خټه پیدا کړه او تر ده وړاندې پیری پیدا کړه. د معنا ده چې پیریان هم له انسانه مخکې پیدا شوي. هغه د اور له بېدوده لمبې پیدا کړه، لکه څنګه چې د اور بېدوده لمبه د جن او د پیري د خلقت او د جوړښت لومړنۍ ماده ده، همداسې سلسال او حمأ مسنون د انسان د پیدایښت او د وجود لومړنۍ ماده ده. دا تسلسل ښیي چې د انسان تر پیدایښت وړاندې د ده د معیشت ټول ضروري شیان پیدا کړي او دا هغه حقیقت دی چې ساینس پوهان اوس پرې پوه شوي او همدغه خبره کوي چې قرآن 14 پیړۍ وړاندې کړ. یقینا چې دا د قرآن یو داسې ستر علمي اعجاز دی چې هر د بصیرت او عقل خاوند پرې اعتراف کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د انسان او نورو ژوو د پیدایښت په اړه فرمایلي چې الله تعالی انسان د پیدایښت مراحلو د وروستۍ شپږمې مرحلې په پای کې پیدا کړ. ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر علیه السلام تر لاس ونیولم او راته ویې ویل الله تعالی د شنبې په ورځ خاوره پیدا کړه، د یک شنبې په ورځ غرونه، د دوشنبې په ورځ نبات، د سې شنبې په ورځ مکروه چې په دې کې د محدثینو ترمنځ اختلاف دی مراد له مکروه څه دی او شاید همغه ابتدایي یو سلوله ژوي وي حیوانات، نبات پیدا شوی بیا هغه ساده شوي، د سې شنبې په ورځ مکروه پیدا کړ، د چهارشنبې په ورځ نور، د پنجشنبې په ورځ خزندگان
او د جمعې په ورځ د پیدایښت په پای او د ورځې په آخر کې د ماښام او مازدیګر ترمنځ آدم علیه السلام پیدا کړ. یعنې د پیدایښت په شپږمه مرحله کې، د دې شپږمې مرحلې په پای کې دغسې لکه چې د ورځې په مازدیګر او ماښام منځ کې د دې شپږمې مرحلې په پای کې انسان پیدا کړی. دا نور ژوي ټول له انسانه مخکې پیدا شوي. اول د هغه د اوسېدو لپاره کور برابر شوی او ټول ضروري شیان پیدا شوي، بیا انسان پیدا شوی. عن ابي هريره قال اخذ رسول الله بيدي فقال خلق الله عز وجل التربه يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الاحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. دا مبارک حدیث د ځمکې پر سر د پیدایښت مختلف مراحل توضیح کوي او وایي چې د ځمکې پر سر د خاورې پیدا کېدل د پیدایښت مقدمه وه. له خاورې وروسته لومړی غرونه، بیا نباتات، بیا مکروه، بیا نور، بیا خزندگان او په پای کې آدم علیه السلام پیدا شو. د دې روایت په اړه باید دا خبرې هم په پام کې ولرو چې ځینې برخې دقت ته ضرورت لري، لکه دا چې یو څه د مکروه په نامه یاد شوي چې د احادیثو شارحین بیل بیل شیان د دې مصداق کړي. همداراز ویل شوي چې نور د چهارشنبې په ورځ پیدا شوی، چې شاید مراد به هغه حالت وي چې د ځمکې د سر پریړې وریځې خورې او سره بیلې شوي او د لمر پلوشې په ځمکه لګېدلې. ځمکې باندې یو وخت داسې حالت راغلی چې شاوخوا یې پریړې وریځې وې، تیاره وه، نور په ځمکه باندې نه لګېدو. او وروسته چې بارانونه زیات شوي دي، دا پریړې وریځې هم سره شلېدلې دي او دا فرصت مساعد شوی دی چې نور وړانګې مخامخ ځمکې ته راشي. که نه دا نور تر دې نه وړاندې و. اما وخت چې ځلانده او رڼا ستوري اجرام الله تعالی پیدا کړي، نور هماغه وخت پیدا شوی. ځمکه هم رڼا وه او لمر هم و. د ځمکې په سر چې کله رڼا پیدا شوې ده، د هماغه مرحلې ته اشاره ده. پریړې وریځې وې، تیاره وه د ځمکې سر، نور په ځمکه باندې نه لګېدو. چې کله دا وریځې د مسلسل بارانونو له کبله سره خورې شوي دي، دغه مهال د لمر وړانګې د ځمکې په سر لګېدل. مګر دا د قرآن دا هر آیت یو ستر علمي اعجاز نه دی، همدغه ستر حقایق چې قرآن په دغو آیاتونو کې کړي. د دې په اهمیت او د دې هر آیت په اهمیت فقط هغه کسان پوهېدلی شي چې د ځمکې اسمان د پیدایښت په ارتباط هم دقیق تحقیقات کړي وي، ژور، پراخ، مسلسل، او د انسان د پیدایښت په اړه مسلسل. یو مختصره موضوع بله ما کوم چې په همدې سره دا درس پای ته رسوم. شیعه د آدم علیه السلام د پیدایښت په اړه یو روایت لري چې امام باقر رحمه الله ته یې منسوب کړی او وایي نه له عقل سره او نه له علم سره. قرآن په ډیر صراحت سره او په مکرره توګه فرمایي چې د انسانانو د پیدایښت لړۍ له یوه نفس او یوې جوړې آدم او د هغه مېرمن پیل شوې. زموږ عقل او درایت همدا خبره کوي، ساینس او علم همدا خبره کوي. نه پوهېږي په دغو خلکو څه مصیبت نازل شوی چې د قرآن او عقل خلاف روایات مني او په داسې څه باور کوي چې نه کوم عقلي دلیل ورته لري او نه په ټول قرآن کې د هغه لپاره کوم شاهد. په همدې اکتفا کوو، که ورونو سره سوال یې. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى